تاوتریخوالو د کموالي په اړه د وسلوالو طالبانو پریکړه. وسلوالو طالبانو د 2 ورځو لپاره ښاري سیمو کې د تاوتریخوالو کمولو پریکړه کړې ده. طالبان اوس هم د 2 ورځو لپاره په ښاري سیمو کې د تشدد د کموالي چې کومه پریکړه کړې ده په هغوی باندې قایم دي. د 2019 میلادي کال او یوې بلې لسیزې پای ته رسېدل. دغه کال له امنیتي سیاسي او انتخاباتي ستونزو سره مل و. د 2019 کال په تاریخ کې د افغانستان د 19 کلونو هغه کال دی چې افغانان ډېر پکې کې ووژل شول. او د عراق پر شیعه ملیشو د واشنګټن د برید ځواب. اعتراض کوونکو په بغداد کې د امریکا متحده ایالاتونو پر سفارت برید کړی دی. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1499 هجري لمریز کال د مرغومي 10 او د 2019 میلادي کال د دسمبر د ده. د هم بشپړ خبرونه ویان سید ادریس سادات. وسلوالو طالبانو په ښاري سیمو کې د 2 ورځو لپاره د تاوتریخوالو کمولو پریکړه کړې ده. د سولې له روانو مذاکراتو باخبره کسان وایي امریکایي لوري ته د دې پریکړې په اړه خبر نه دی ورکړل شوی او که دا ځل د دواړو خواو ترمنځ توافق ونه شي امریکایان به افغانستان کې د پاتې کېدو لار غوره وبولي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو تر نږدې سرچینې هم وایي امریکایانو له وسلوالو طالبانو سره د اوربند نه بلکې د تاوتریخوالي او جګړو کمولو تقاضا کړې چې د طالب مشرتابه له تصویب وروسته به اعلان شي. د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې مذاکرات برخلیک ټاکونکي پړاو ته نږدې شوي دي. طالبان د 2 ورځو لپاره په ښاري سیمو کې د تاوتریخوالي پر کمولو سلا شوي دي. د سولې له روانو مذاکراتو باخبره کسان وایي طالبانو په ښارونو کې د تاوتریخوالي کمولو پریکړه کړې، خو دا پریکړه دوی د اوربند په مفهوم نه بولي. د طالبانو او امریکایي پلاوي مذاکراتو له جریان نه باخبره کسان همدا راز وایي چې په ښاري سیمو کې د تاوتریخوالي کمولو په تړاو د طالبانو د دې تصمیم په اړه رسما د متحده ایالاتو مرکزي پلاوي ته خبر نه دی ورکړل شوی. طالبان اوس هم د 2 ورځو لپاره په ښاري سیمو کې د تشدد د کموالي چې کومه پریکړه کړې ده په هغوی باندې قایم دي. البته د دغه پریکړې رسما خبر د امریکا خصوصي نماینده ډاکټر صاحب خلیلزاد ته نه ده ورکول شوی. البته طالبان غواړي چې دغه ورځنی د تشدد د کموالي چې کومه پریکړه شوې ده دغه د اوربند په معنا وانخیستل شي او د اوربند اصطلاح دې ورته ونه کارول شي. طالبانو ته نږدې سرچینې هم وایي چې امریکایانو له طالب لوري څخه د اوربند نه بلکې د تاوتریخوالي او جګړې کمولو تقاضا کړې ده چې د طالب مشرتابه تر تصویب وروسته به اعلان کړل شي. امریکایانو د اوربند تقاضا نه ده کړې، موږ نه د تاوتریخوالي او د جنگ جګړو د کمښت تقاضا کړې او هغه بحث لاندې ونیولی شوه، مشورې په وشوې او اوس د امارت د امیر په مخ کې هغه مسایل پراته دي. هر کله چې هغه تایید کړل او منظور کړل پس د هغه نه به رسمي بڼه پیدا کړي. په ورته مهال د ملي شورا غړي غوښتنه کوي چې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د تاوتریخوالي کمول باید ټول شموله او دوامداره وي چې د سولې پروسې سره مرسته وکړي. آتش بس نباید تنها به عدم خشونت میان نیروهای آمریکایی و طالبان منجر شود، بلکه نیروهای افراد ملکی یعنی آتش بس همه جانبه و همه شمول ولی به صورت دوامدار. سرچینې په دې باور دي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي کمول به د دواړو خواو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي او د سولې روانو هلو ځلو کامیابولو سره به مرسته وکړي. په همدې حال کې پخوانی طالب چارواکی عبدالسلام ضعیف وایي د سولې هڅو د مختل کېدو امکان موجود دی. سلام ضعیف پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې چوکاټ تل ماتېدونکی دی چې د بې اعتمادۍ او بې شمېره خصمانه کړنو له کبله هر وخت د مختل کېدو امکان موجود دی. سلام ضعیف داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې کابل نیوز د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړی و چې وسلوال طالبان د 2 ورځو په جریان کې په لوی ښارونو کې د تاوتریخوالو پر کمولو سلا شوي دي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د هیواد په 15 ولایتونو کې د تصنیف بندۍ بهیر پای ته رسېدلی. یاد کمیسیون وایي دغه پروسه په 15 ولایتونو کې پای ته رسېدلې او ښایي د سه شنبې ورځې تر ناوخته د هیواد په ټولو ولایتونو کې پای ته ورسیږي. مسؤلان وایي د کابل ولایتي دفتر کې د ثبت شویو شکایتونو له جملې 1200 شکایتونو ته رسیدګي شوې. په ورته مهال څارونکي بنسټونه وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په ټاکله نیټه د نوماندانو شکایتونو ته رسیدنه وکړي، که نه ځنډ به د قانون خلاف عمل وي. د شکایاتو کمیسیون وایي چې د تصنیف بندۍ پروسه په 15 ولایتونو کې پای ته رسیدلې ده. دوی همداراز وایي چې کمیسیون هڅه کوي چې د نوماندانو شکایتونو ته په خپله ټاکلې موده کې رسیدګي وکړي. مسؤلان همداراز وایي چې د تصنیف بندۍ پروسه ښایي د شپې تر ناوخته پورې په ټولو ولایتونو کې پای ته ورسیږي. از مجموعه 34 ولایت 15 تا ولایت تصنیف بندیش تمام شده، در حال بررسی اسناد و مدارک هستند. خوشبختانه در کابل 1200 تا شکایت بر محور یک موضوع و بررسیش هم تمام شده. په ورته مهال د کابل د ولایتي دفتر شکایاتو کمیسیون مسؤلان وایي چې 40% شکایتونو ته یې رسیدګي کړې. دوی همداراز وایي چې تر دې دمه 1200 شکایتونو ته رسیدگی شده ده. اکثر کسایی که کاندیدایی که شکایت کردن شکایاتشون یا گنگ است یا بی اسناد است یا شکایات گرد کردن. مثلا در یک فرمی که یک موضوع باید شکایت میشد چندین موضوع را شکایت کردن. ما امروز یک جدول را ساختیم که در اون جدولی به نام شکایات چندین موضوعه. بلخوا پر انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي چې ټاکنیز کمیسیون د نوماندانو شکایتونو ته په ټاکلې موده کې رسیدګي وکړي. دوی وایي له ټاکلې مودې څخه هر ډول ځنډ د قانون خلاف عمل دی. در ولایت هایی که شکایت ها بیشتر است این ممکن از امو زمان را که در قانون پیش بینی شده ممکن این تجاوز بکنه و پروسه یعنی باز هم به درازا بکشونه. د شکایاتو کمیسیون په داسې حال کې په 15 ولایتونو کې د تصنیف بندۍ د پروسې له ختمېدو څخه خبر ورکوي چې پر انتخاباتو څارونکي بنسټونه اندېښنه لري چې د کمیسیون کارونه ډېر پس روان دي. د 2019 میلادي کال له ګڼو سیاسي، امنیتي او انتخاباتي ستونزو سره مل و. سره له دې چې دغه کال د سولې یا د خود ملکي وګړو لپاره خونړی و او د دې کال په لومړیو 9 میاشتو کې د ښکېلو خواو بریدونو او عملیاتو کې تر 2500 زیات ملکي وګړي وژل شوي او تر 5500 زیات ټپیان شوي دي. د 2019 میلادي کال پای او د 2020 کال پیل چې یوه لسیزه هم ورسره پوره کیږي، د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې 9 پړاو مذاکرات ترسره شول. خو د سولې بې سابقې فرصتونه د حکومت لخوا ضایع شول. باګرام پوځي اډې ته د ټرمپ لیدو لپاره د ولسمشر غني ورتګ او د دوو امریکایي استادانو په بدل کې د انس حقاني او طالب بندیانو آزادېدل د دې کال د رسنیو سره ټکي ول. پارلماني او ولسمشریزې ټاکنې هم د کال مهم بهیرونه ول چې له ستونزو، درغلیو او اعتراضونو سره عمل ترسره شول او حتی تر دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخواني کمیشنران محاکمه شول او د ولسمشرۍ ټاکنو پر پایلو اعتراضونه اوس هم روان دي. تر بل هر وخت په 2019 میلادي کال کې سولې او انتخاباتو ته د ټولو افغانانو هیلې او خوښۍ ډېرې شوې وي، خو هیڅ یوې ملي پروسې د افغانانو درد دوا نه کړ او بالاخره دغه کال پای ته ورسېد. د 2019 میلادي کال پای او د یوې بلې لسیزې پای. 2019 میلادي کال له ګڼو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او انتخاباتي ستونزو او اعتراضونو سره مل پای ته ورسېد. سره له دې چې دغه کال د سولې کال یادېده، خو تر نورو کلونو پکې ملکي افغانانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې کچه لوړه وه. په دغه کال کې د طالبانو د بریدونو ترڅنګ افغان او بهرنیو ځواکونو تر پخوا ډېر او شدید ځمکني او هوایي عملیات وکړل چې په نتیجه کې ګڼ ملکي وګړي هم ووژل شول. ننګرهار کې د بهرنیو ځواکونو هوایي برید کې د 25 کارګرانو وژل کېدل. په ننګرهار ولایت کې د ګډو ځواکونو عملیاتو کې د 4 ورونو وژل کېدل. پکتیا کې د ګډو ځواکونو عملیاتو کې د 11 ملکي وګړو وژل کېدل. کاپیسا کې د ګډو ځواکونو عملیاتو کې د 8 ملکي وګړو وژل کېدل. لوګر کې د ګډو ځواکونو له لوري په بمونو د 2 کسانو الوزول.
میدان وردګو کې د ملکی خلکو پر موټر هوایي برید کې د 6 تنو وژل کېدل. په دغه کال کې د طالبانو او داعش جنګیالیو بریدونه هم په شدت سره روان و. له هوایي بریدونو، شپانیو عملیاتو او وسلوالو نښتو راوروسته په 2019 میلادي کال کې انتحاري حملې هغه څه وې چې د ګڼو افغانانو ژوند یې واخیست. د دې کال خونړۍ پیښه په دغه هوټل کې ترسره شوه چې شاوخوا 200 کسانو ته یې مرګ ژوبله وړوله. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه واخیست. د کابل په شهر دوبۍ ودونو هوټل د داعش برید کې د 63 تنو وژل کېدل. د ننګرهار هسکې مین جومات کې چاودنې له امله د 62 تنو وژل کېدل. ششدرک کې موټر بم برید له امله د یو امریکایي په شمول د 11 تنو وژل کېدل چې د سولې پروسه ورسره متوقف شوه. د کابل په قصبه کې د بهرنۍ کمپنۍ په کارکوونکو برید کې د 7 تنو وژل کېدل. پروان کې د دولت ساز پر انتخاباتي کمپاین برید کې د 26 تنو وژل کېدل. او ورته داسې نورې د طالبانو او داعش جنګیالیو له لوري خونړۍ پیښې یادېږي. په کابل کې د یونما دفتر له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د 2019 میلادي کال یوازې په لومړنیو 9 میاشتو کې 2563 ملکي وګړي وژل شوي او 15670 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. له بده مرغه 2019 کال په ټوله کې د افغانانو لپاره یو خونړی کال و. په 2019 کال کې د ملکي تلفاتو ګراف ډیر جګ و او همدارنګه دغه ملکي تلفات له مختلفو اړخونو نه واوښتل. د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې، په شپني عملیاتو کې، همدارنګه د وسلوال مخالفینو په ځانمرګو بریدونو کې. 2019 کال په تاریخ کې د افغانستان د 19 کلونو هغه کال دی چې افغانان ډیر پکې کې ووژل شول، ډیر پکې کې ژوبل شول. سربیره پر هغه د نورو کلونو په تناسب ډیر تاوانونه ورته ورسېدل. 2019 میلادي کال د ډیموکراسۍ له اړخه هم ځکه مهم کال یادېږي چې په دې کال کې له ستونزو، درغلیو او اعتراضونو سره سره مل پارلماني او د جمهوري ریاست ټاکنې ترسره شوې. تر پارلماني ټاکنو وروسته چې پر وړاندې ګڼ اعتراضونه موجود و، د ډیرو کمو خلکو په ګډون سره ولسمشریزې ټاکنې هم ترسره شوې او د دغو ټاکنو ابتدایي نتایج تر 3 میاشتې ځنډ وروسته اعلان شول چې د نوماندانو له جدي غبرګونونو سره مخ شول. ما با تمام قدرت از رأی مردم دفاع میکنیم. او په 2019 کال کې دغه ګراف د خلکو د ګډون بخیر راټیټ شو چې د خپل د ټاکنو په بهیر هغه تاریخ یو بېسارې شاته تګ وو. له اداري فساد سره مبارزه د ولسمشر غني د حکومت مهم شعار و، خو په 2019 میلادي کال کې له اداري فساد سره مبارزه په څه ګڼل کېږي. له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کنفرانس کې د امریکا سفیر د ولسمشر د مرستیال په حضور کې افغان حکومت ته د فاسد حکومت خطاب وکړ. زه چې له تیرو 2 کلونو راهیسې د سفیر په توګه دنده ترسره کوم، اداري فساد یوازینۍ موضوع ده چې زموږ خلک یې ناهیلي کړي دي. په افغانستان کې د پراخ فساد موجودیت د مرستو د توقف او کمیدو سبب شوی. ما از فاسدترین کشورهای جهان هستیم و فاسدترین کشور جهان باقی ماندیم. کسی نمیتونه در حکومت ادعا بکنه که ما یک کشور بهتر در زمینه مبارزه با فساد شد. په 2019 میلادي کال کې د خلکو لپاره د پام وړ کاري فرصتونه پیدا نشول او د وروستیو شمیرو له مخې د فقر کچه 54 سلنې ته لوړه شوې ده. د نورو کلونو په پرتله په 2019 میلادي کال کې 10 تنه خبریالان، سیاسي تحلیلګران او د رسنیز ډګر کارکوونکي وژل شوي او وروستۍ پیښه د سیاسي چارو د کارپو او ژورنالیست وحید مجده ترور وه چې د نږدې 40 ورځو په تېرېدو یې د قتل عاملین نه دي پیدا شوي.
سال 2019 میلادی ما شاهد خشونت‌ها علیه روزنامه‌نگاران بودیم که در رأس خشونت‌ها طالبان و پس از او حکومت افغانستان قرار داره، به این معنا که به نحو در نقض قوانین مرتبط با آزادی بیان حکومت افغانستان بوده و به عنوان دومین سازمان یا ارگانی که این قوانین را و این وضعیت را نقض کرده متاسفانه حکومت افغانستان. د نومبر په 29مه نیټه د ارګ پر ځای د پروان ولایت باګرام پوځي اډې ته د امریکا د ولسمشر ناڅاپي سفر هم د دې کال له مهمو مواردو یادېږي، خو د ټرمپ لیدو لپاره باګرام پوځي اډې ته د ولسمشر غني په ورتګ په کور دننه او بهر نیوکې وشوې او دا کار د ملي حاکمیت او ډیپلوماټیک عرف خلاف عمل وبلل شو. Well, thank you very much, Mr. President. په ورته وخت کې 2019 میلادي کال د افغانستان په تیرو 18 کلونو کې یو له هغو کلونو یادېږي چې د سولې په برخه کې پکې بې سابقې فرصتونه رامنځته شول. په دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ له 9 پړاوه مذاکراتو سربیره په پرله پسې توګه د امریکایي چارواکو له لوري د سرتیرو د ایستلو موضوعات مطرح شول. په دغه کال کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو پلاوي له افغان سیاستوالو سره 2 ځله په مسکو او یو ځل بیا قطر کې مخامخ بین الافغاني خبرې وکړې. په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې هوکړې له نهایي کېدو سره هممهاله په ششدرک کې پر امریکایي پوځیانو د ځانمرګي برید په غبرګون کې د امریکا ولسمشر د سولې مذاکرات لغوه کړل، خو د دوو امریکایي استادانو په بدل کې له باګرام زندان څخه د انس حقاني په شمول د 3 طالب بندیانو ازادېدو د دواړو خواو ترمنځ اړیکې بیرته ورغولې. د سیاسي چارو شنونکي او د ولسي جرګې غړي وایي چې افغان حکومت په دې کال کې د سولې ګڼ فرصتونه ضایع کړل او د حکومت له ادرس څخه په مختلفو پالمو د سولې له بهیر سره د مخالفت غږونه اوچت شول. افغانستان حکومت په خپل اړخ ډیر فرصتونه له لاسه ورکړل. اوس امریکا او متحدین د افغانستان حکومت هم په دې پوه شوي چې دا حکومت په دې مستوا نه دی چې یو مقتدر هیئت وټاکي او په اتفاق کې وټاکي. 2019 کې اوس مثلا د چین ناسته و د لاسه ورکړ د مسکو ناسیوي باغ کې کوم دولت شنیت ونه شوی، په قطر کې کوم ناسه و چې باغ کې کوم شنیت ونه شو د دولت. خو له دې ټولو سره ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې 2019 میلادي کال د امنیت، سیاسي وضعیت او اقتصاد په برخه کې د نورو کلونو په پرتله ښه کال و او حکومت په دې کال کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. په ځینو برخو کې موږ ستونزې درلودلې، ولې په دې هیله یو چې په راتلونکي کلونو کې موږ وکولی سو هغو ستونزو ته چې د امنیت په برخه کې لرو، د اقتصاد په برخه کې لرو، د سیمه ییزې حکومتولۍ په برخه کې لرو، هغو ته رسیدګي وکړو. 2019 میلادي کال د سیمهال د سیاسي، امنیتي، اقتصادي او انتخاباتي ستونزو سره مل پای ته رسیږي چې د یو کال په تیریدو سره لا هم د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د مذاکراتو په پایله کې نهایي شوې هوکړه نه ده لاسلیک شوې او ظاهرا د امریکا او طالبانو ترمنځ د اوربند په تړاو هم کوم پرمختګونه نه دي شوي. 2019 میلادي کال له ګڼو سیاسي، امنیتي او انتخاباتي ستونزو سره یو ځای پای ته ورسید. په دغه کال کې ګڼې امنیتي پیښې ترسره شوې چې وسلوالې نښتې، ځانمرګي بریدونه او د ګډو ځواکونو لخوا شپني او هوایي عملیات هغه څه و چې ګڼو افغانانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. له دې سره ترڅنګ د سولې خبرې هغه څه وې چې د 18 کالو جګړو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ 9 پړاوه مذاکرات ترسره شول او لا هم د دغه مذاکراتو نتیجه نامعلومه ده. زموږ همکار وسال و چې د 2019 میلادي کال په اړه یې زغلنده نظر درلود. د جوزجان ولایت درزاب ولسوالۍ د وسله والو طالبانو لاس ته ورغلې ده. په ملي شورا کې د جوزجان ولایت استازي وایي په دې سیمه کې میشتو افغان ځواکونو له ولسوالۍ شاتګ کړی او وسله والو طالبانو پرې ولکه ټینګه کړې ده. په دې ولسوالۍ کې له نږدې 2 میاشتو راهیسې د افغان ځواکونو د کلابندۍ راپورونه خپرېدل، خو افغان چارواکو نه منله. اوس ځایي خلک وایي افغان ځواکونه له درزاب ولسوالۍ د چورلکو په واسطه ایستل شوي او خپلو ځینو وسایلو ته یې اور اچولی ده. خو ملي دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې افغان ځواکونو د سړې هوا له امله خپل موقعیت ته تغییر ورکړی ده.
په هرات ولایت کې د بار وړونکو موټرونو سلګونه چلوونکو په کاري اعتصاب لاس پورې کړی. دغه معترضان چې د هرات په میر داود سیمه کې راټول شوي وای د هرات فراه، نیمروز کندهار او کابل کندهار لوی لارو اوږدو کې د پولیسو لخوا له دوی څخه په غیر قانوني توګه د 10,000 په شاوخوا کې اخاذه اخیستل کیږي. دوی وایي حکومت په دې برخه کې باید جدي اقدام وکړي. له تیرو 5 ورځو راهیسې دغو موټر چلوونکو خپل موټر د اعتراض په ډول درولي دي. یاد معترضین وایي چې امنیتي ځواکونو د هرات ولایت په دروازو کې له موټر چلوونکو غیر قانوني پیسې ترلاسه کوي. موټر چلوونکي وایي که امنیتي ځواکونو ته پیسې ورنکړي بد چلن ورسره کیږي او آن ډبول کیږي. خواست مردم باید عدالت کنه، همینه میبینین اصلا اینا چوکی نماید چوکی وزارت مسته باشه. دا کنډک 15,000 10,000 د وطني اموال سیم غواړي. پولیس دي د ګمرک په نامه ولاړ دي، مطلقاً پولیس دي. یو د دې څه چې تیر شي په لاس متري کې بل پوسه ده، په لاس متري کې ول سم متر هم نه کیږي. البته بیا زره وانی 1500 افغاني غواړي. پول خصی میکنه بزرگ از مردم و غیر قانونی. یک گمرک به فرارو ده که مردم شکایت داره دستیزی که مربوط به ولایت فرام بشه. یک گمرک به درام که مربوط به ولایت نیمروز میشه. یک گمرک به قرقوری که مربوط به ولایت نیمروز میشه. یک گمرک هم به ساز زنجیر نیمروزه که مربوط به ولایت نیمروز میشه. یک گمرک به چوره ارقندی که مربوط به کابل میشه. یک گمرک به قندار که مربوط به سیلو میشه. اینا گمرکایی که مردم از دست اینا شکایت داره. دغه موټر چلوونکي د نیمروز، زابل او غزنی ولایتونو امنیه قمندانان تورنوي چې له پولیسو سره په بډو اخیستلو کې لاس لري. موټر چلوونکي خبرداري ورکوي تر هغوی چې اړوند مسئولین غږ وانوري خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. خسارمند از این مردم عمل حساب کنیم به لکات دلار به حساب تاجر و به حساب خود موتردار به حساب مردم شهروند ما و این همه خسارت این دولت هیچ پرسان نمیکنه و هیچ فکر از این نیه که این مردم چی غم خساره همین حساب از این رو بکنه که چندی به همین 5 روزه که ایران مستوده. موټر چلوونکي داسې مهال په اعتراض لاس پورې کوي چې وسلوال طالبان هم د هرات او فراه په لویو لارو کې له خلکو او بار وړونکو موټرو باج اخلي. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه هم تر یو لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. د عراق په پلازمینه بغداد کې سلګونو اعتراض کوونکو د امریکا متحده ایالاتونو د سفارت پر الحاقیه ودانیو برید کړی دی. دغو کسانو د امریکا متحده ایالاتونو د هوایي ځواکونو لخوا د عراق پر دولت پلوه ملیشو د وروستیو بریدونو پر اختلاف اعتراضونه پیل کړي دي. لویدیځ رسنۍ وایي اعتراض کوونکو د امریکا متحده ایالاتونو د ډیپلوماټیکو تاسیساتو دروازې او امنیتي کمرې ماتې کړي او د دې ودانۍ ځینو برخو ته یې اور اچولی دی. امریکایي سرچینو ویلي چې ډیپلوماټان خوندي ځایونو ته لیږدولي دي. له دې سره سم اوسنۍ خبرې ټولګه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.